السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله رمضان ته صرف یوه هفته باقی پاتې ده او دا میاشت د خپلې تنهایۍ میاشت جوړه کوي. اکثر خلک ګیله کوي چې زموږ سره څوک کینی پاسینه موږ له څوک ټایم نه راکوي او هغوی ډیپرس شي په دې خبره باندې. حالانکه تنهایي د هغه دپاره یو ډېر غټ نعمت دی. په دې کې هغه د خپل رب سره تعلق مضبوطولی شي. زموږ اسلاف به ډیره زیاته ګڼه ګوڼه او ډیر زیات مجلسونه نه خوښول، بلکې هغوی به تنهایي خوښوله چې یوازې وي، ځکه چې په دې کې مونږ الله سبحانه وتعالی ته خپل ځان نږدې کولی شو. که چېرې تاسو یوازې یې او دا موقع وي در سره د تنهایۍ، نو په دې رمضان کې دا د قرآن سره آبادي کړئ چې د دې نه ستړي شئ نو د الله تعالی سره خبرې کول شروع کړئ، او که د دې نه هم ستړي شئ نو غور او فکر کوئ په تنهایۍ کې، او په خپل ځان باندې هم غور او فکر کوئ چې زه په کوم ډایرکشن کې روانه یم. په تیرو 11 میاشتو کې ما څه وکړل او په را روانو 11 میاشتو کې زه څه کول غواړم. د خپل ځان دپاره پلانینګ وکړئ، ځکه چې دا د الله تعالی سره د تعلق جوړولو او مضبوطولو میاشت ده. په دې کې باقي د ټولو ډسټراکشنز نه لري لري اوسئ. ځینې خلک د خپلې تنهایۍ ملګری ټي وي او فون جوړوي. دغه شان که هغوی یوازې هم وي خو د الله تعالی سره تعلق نشي مضبوطولی. که تاسو ډیرې هم ښې خبرې په فون باندې شیر کوئ او که ډیرې ښې خبرې هم په ټي وي باندې واورئ، مګر دا د قرآن ځای نشي نیوی. دا د الله سبحانه وتعالی سره د خبرو کولو نه بهتر نشي کېدی. نو په باقي 11 میاشتو کې تاسو د خلکو سره په فون باندې تیروئ. په دې میاشت کې د فون لیمټ کړئ او د الله سبحانه وتعالی سره خپل رابطه مضبوطه کړئ. د چا په کورونو کې چې هر وخت ګڼه ګوڼه وي، نو په هغې کې خپل ځان له د تنهایۍ څه وخت ضرور وباسئ او دا د ځان دپاره غنیمت وګڼئ. د اعتکاف په باره کې تاسو چېرته غور کړی دی؟ دا وخت د تنهایۍ چې بنده ځان بالکل یوازې کړي او د الله تعالی سره وخت تیروي. ګنې مونځ او قرآن خو مونږ د خلکو په مخ کې هم ویلی شو. الله تعالی غواړي چې مونږ یوازې شو او صرف هغه ته متوجه شو او صرف د هغه دپاره وخت وباسو چې صرف هغه وي او زیم. او په مونږ کې ډېر کم خلک اعتکاف کوي د خپلو مجبورو په وجه. نو په دې رمضان کې مونږ له دومره وخت ضرور ایستل پکار دی چې په هغې کې مونږ یوازې کینو او صرف الله تعالی یاد کړو. او بل اهم کار د رمضان په استقبال کې دا دی چې موږ د خپل زړه صفایي وکړو، ځکه چې د دې سره به موږ الله سبحانه وتعالی ته پیش کیږو چې الله تعالی دا معاف کړي او د دې نه مخکې نور خلک معاف کړي. داسې څنګه کیدی شي چې د انسان په یوه نیمه غلطۍ باندې موږ هغوی معاف نه کړو او د خپلې ګناه نه ډکې عملنامې سره الله تعالی ته پیش شو او موږ غواړو چې هغه موږ معاف کړي. نو اوله مونږ له پکار دی چې مونږ نور خلک معاف کړو. چا هم چې زمونږ سره بد کړي وي نو یوازې کینئ او سوچ وکړئ چې ما دا بنده معاف کړو، او بیا د الله تعالی نه دعا وغواړئ چې یا الله زه ستا ادنا بنده یم، زما سره چې چا هم زیاتې کړی دی نو ما هغوی ټول معاف کړل، او ای الله ته خو غفور الرحیم رب یې، ته هم ما معاف کړئ. او په دې طریقه باندې دا میاشت شروع کړئ. الله تعالی دې دا میاشت زموږ د ټولو د بخښنې او قرب ذریعه جوړه کړي. امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دې ویډیو ویونکې محترمه خور شانشه ده اردک د استاذه نجیحه هاشمي شاګرده ده. که غواړئ چې نور ثبت شوي بیانونه واورئ نو موږ دا په دري، پښتو، انګلیسي او اردو ژبې کې لرو. تاسې زموږ ویب پاڼې www.الرحمه.org ته ولاړ سئ.